طالبان څنګه په جګړې پسې خفه شوي دي؟ کابل کې طالب جنګیالو یې تازه د جګړې په اړه څه ویلي دي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. کابل کې طالب جنګیالي وایي چې جګړې پسې خفه شوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې په کابل کې طالب جنګیالي وایي چې جګړې پسې خفه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو وسلوال چې 20 کاله د امریکا له ملاتړه د برخمن حکومت پرځولو لپاره جګړه کړې، د دوی د یو قومندان په وینا اوس په کابل کې د خپلې نوې دندې له مسؤلیت سره ځان عیارولو کې چې د ښار امنیت ساتل دي له ستونزو سره مخ دي. په کابل کې د طالبانو یو قومندان چې 2500 کسان لري واشنگټن پوسټ ته ویلي چې د ټولو کسانو یې جګړه او جهاد خوښیږي. دوی چې کابل ته ننوتلي ځان آرامه نه احساسوي ځکه نور جګړه پای ته رسېدلې. واشنگټن پوسټ دا مفصل راپور د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د طالبانو له قومندانانو او جنګیالیو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی. د بیلګې په توګه د ملي موزیم د ساتنې قیتي قومندان ویلي چې زه نه پوهېدم چې دا د څه شي ودانۍ ده. مشرانو مې راته ویل چې ساتنه یې وکړئ چې څوک یې غلا نه کړي. زه پر دې شیانو نه پوهېږم. زموږ مشران چې ووایي دننه شیان مات کړئ کوئ، چې ووایي مه یې کوئ نه یې کوو. بل قومندان چې له وردګ ولایت راغلی دغه ورځپاڼې ته ویلي دي چې د کسان یوازې په کلي کې ژوند کولو سره بلد دي، جګړې او شهید کېدو سره خو اوس مجبور دي چې ټول وخت د کسانو او موټرونو په تلاشۍ تیر کړو. د دغه قومندان په وینا چې د کسانو زړونه یې په تنګ شوي او اندېښنه لري چې د شهید کېدو موقع له لاسه نه وي ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه دغه ویډیو خوښ شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.